د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال په داسې حال کې چې د بټي کوټ ولسوال نعمت الله نورزي ملتیا کوله وویل د واکسینو د برخې هغه دوه کارکونکي چې دنده په سمه توګه نه و ترسره کړې له دندو ګوښه شول. نوموړي زیاته کړه د پولیو هغه کارکونکي چې په سیمه کې د پولیو ستونزې حل نه کړي او اړوند سیمو کې کوچنیان له واکسینه پاتې شي له دندو به ګوښه شي. کاموال ویل د مهال په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د واکسینو د تطبیق او عامه پوهاوي په برخه کې شاوخوا 300 تنه په دندو بوخت دي چې په وینا یې د پولیو واکسین هر کارکونکي چې په سمه توګه دنده ترسره نه کړه دنده به وځنډول شي. د بټي کوټ ولسوال نعمت الله نورزي وویل د واکسینو هر کارکونکي چې په سیمه کې له ستونزې سره مخ کیږي د حاضر ده چې د ستونزې د حل لپاره سیمې ته ورشي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو میاشت کې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه مشکوکه ده او عامې روغتیا ادارې غوښتنه کړې چې لابراتواري معاینات دې یو ځل بیا ترسره شي.